چې ما وتا کله روزه نیولې صحیح حدیث کې راغلی کما وتا ته سمې کنځلې مو کې پورا کما وتا د الله د پاره روزه نیولې د الله نبی فرمایي فإن صابه احد چې هر چا د تکنزل وکړل د سیره وته وی فليقل اني صائم د سیره وته وی او یاره زخرو ما روجنی ولی را زما د روجی تقاضا دار چې زب تعالی استاد خبري جواب نه درکو که هر یو مسلمان روجنی ولی او چاو تکنزل وکړه او دوله د کنزل جواب په کنزل سره ورکو د الله نبی ویلی دی من لم يدع قول الزور والعمل به دسی غلط وینا غلط کار دی پرې نه خورو او ته زرو جما فليس لله حاجه دسی روجه ته د الله هیڅ ضرورت نه به د دینه د سار روجه د وخت ما تکا چې وګي خېټه هو باندې ګرځي دوی مدد دسیره چې چاله به د چا د کنځلې جواب نه ورکې د چا د خبرې جواب نه ورکې د چا د هر څه چې ته ویل په نور کال کې قانون دسیره چې چا د تکنځل وکړه او جواب دی ورکو جایز ده اگر چې صبر کړي ډېر خیر دی خدا یاد ساته په رمضان کې رسي مثلا نه ده رمضان کې چاله د کنځلې جواب ورکول د وجه نه ستاد روزي ثواب لا